استرس او زړه تنګوالی د ژوند یوه پټه ناروغي ده. هغه زړه تنګوي، فکر ګډوډوي او انسان له خوشحالیو څخه محروموي. استرس یا زړه تنګوالی ډیر وخت د راتلونکي ویرې او د تیرو پیښو غم څخه پیدا کیږي. خو حقیقت دا دی چې نه تیره ورځ بیرته راګرځي او نه راتلونکې زموږ په لاس کې ده. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: بېشکه د الله په یاد کې د زړونو سکون دی. نو کله چې زړه تنګوالی یا استرس در باندې فشار راوړي، د الله جل جلاله یاد وکړه، ژوره ساه واخله او په هغه توکل وکړه، ځکه آرام ژوند یوازې د توکل او یقین په لاره کې دی.